السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې دا وظیفه د ذوالقعدې د میاشت ده. ذوالقعده میاشت شروع ده، د عزت والا میاشت ده، د برکت والا میاشت ده، د ورکړې والا میاشت ده او د جمعې مبارکې ورځ ده. دا وظیفه چې وکړئ انشاءالله د دې په برکت سره به ډېر هغه څه درته میلاو شي کوم چې په ډېره زمانه نه و درته میلاو شوي، ځکه چې په دغه وظیفه کولو سره او بیا خاص کر د ذوالقعدې میاشت د برکت والا میاشت په دغه میاشت کې چې څه غواړي الله تعالی درکوي. دا د برکت والا میاشت بیا جمعې مبارکه ده. انشاءالله چې دا وظیفه وکړئ چې کم خواست کم حاجت لري الله تعالی به یې قبول کړي او دغه وظیفه باندې تاسو خپل تقدیر بدل کړئ، خپل قسمت بدل کړئ. په دغه وظیفه باندې خپل تقدیر خپل قسمت و هغه ځای ته واړوئ کوم چې ستاسو خوښ یعنې پر خوشحالي باندې کوئ. په قسمت و په تقدیر کې به بیا ستاسو خوشحالیانې وي، ستاسو په نصیب به هغه څه وسي کوم چې تاسو غواړئ او تاسو ته مقبول وي، تاسو زړه ته خوښ وي. نو لہذا دوستانو وظیفه کوچنۍ ده خو ډیره له برکته ډکه وظیفه ده. تقدیر د انسان بدلیږي په قسم قسم ته اعمالو باندې، ځکه چې په تقدیر بدلولو کې انسان د خپل اختیار ده. د بعضې انسان تقدیر په دعا سره بدلیږي، د بعضې د په صدقه سره بدلیږي، په خیرات کولو سره د انسان تقدیر بدلیدلی سي. د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل علیه السلام راغی، یو صحابي ته یې ګوته ونیوه چې دا به سهار وفات کیږي، د مرګ وخت رانږدې ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام له دې صحابي پوښتنه وکړله چې ته په زندگی کې کم ارمان لري؟ هغه ویل دوه ارمان لرم، یو د نکاح او بل دا ارمان لرم چې په الوا باندې موړ سم، الوا خوند راکوي. نو په دغه ځای کې دوه صحابه کرام ولاړ شو، یوه لور په نکاح ورکړله او بل یوه الوا ورته تیاره کړله چې ماخستن یې ورکړه چې په دې باندې ځان موړ کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ته معلومه وه چې جبرائیل علیه السلام وایي دا کس سهار وفات کیږي. نو کله چې ښځه او خاوند سره یو ځای سو په دغه شپه باندې مثلا هغه الوا یې راواخیسته، که ګوري یو فقیر دروازه ور وټکوله، چې ویې ټکوله نو چې وروتو هغه خیرات وخت دی دغه الوا د ټوله ورکړه. نو کله چې راله خپل کوروالا ته ورته ویې ویل چې هغه الوا خو مې ټوله وه هغه کس ته ورکړله، کوم چې فقیر و غریب و د الله لپاره مې ورکړله. نو کله چې ورځ تیره سوله چې سهار سو که ګوري هغه کس هغه سړی هغه صحابي ژوندی ده. نبی علیه الصلاة والسلام له جبرائیل علیه السلام څخه بیا پوښتنه وکړه چې تا خو د دې سړي مرګ سبا راځي، دا سړی مړ کیږي، دا ولې نن ژوندی ده؟ ده ورته وفرمایل چې دې سړي خپل تقدیر په خپل هغه لاس باندې بدل کړي، هغه خیرات او صدقه یې وکړه، ځکه چې د دې مرګ له مار له لاسه و. نو کله چې ده هغه غریب ته هغه الوا ورکړه، ورسې د ده تر پلنګ د ده تر کټ د ده تر بسترې لاندې وګوري مار پروت ده. کله چې یې وکتل مار پروت و، مار خوله له الوا څخه ډکه وه، مال مړ سوی و. نو لہذا دوستانو ګوري داسې تقدیر د انسان په صدقه سره هم بدلیږي. د دې انسان مرګ رانږدې و، په صدقه سره چې الوا خیرات که په هغه سره د ده هغه مرګ وځنډول سو. نو لہذا دغه رقم کتابونه لیکي له لمانځه نه بعد چې سړی دعا کوي په دې سره د انسان تقدیر بدلیږي. که د انسان په تقدیر د انسان په قسمت کې پریشانیانې وي، بیروزګاري وي، مصیبتونه وي، غمونه وي، تکالیف وي، دا ټول انسان په خپل لاس سره بدلولی شي په دعا او په صدقو سره. نو لہذا دوستانو په دې وظیفه سره تاسو قسمت بدلول تقدیر بدلول غواړئ، نو انشاءالله دا وظیفه بس تاسو په زندگی کې داسې وظیفه ده مثلا چې تاسو رزق غواړئ او تاسو مثلا یا رشته غواړئ، تاسو یو بل مصیبت هغه ختمول غواړئ، یو بل پریشانی د هغه ختمول غواړئ، انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره به دا ټول درته اسانه کړل شي. بیا د برکت والا میاشت په دغه ورځ باندې چې اولینه جمعه یې هم مبارکه ده، ځکه چې دا هغه میاشت ده چې نبی علیه چې موسی علیه الصلاة والسلام په کوه طور کې 40 ورځې چې کمه روزه اعتکاف ونیوی وکړی، هغه هم څخه 13 میاشتې دغه ذوالقعدې وې او 10 ورځې د ذوالحجې وې. مثلا د بلې میاشتې چې کم په ذوالقعده چې پیسې ده 13 ورځې د هغه میاشتې وې دا 40 ورځې وې.
نو لہذا دوستانو د دغه وظیفې کول ډیر اسانه ده او ډیر مجرب ده او ډیر طاقتور ده. د وظیفې طریقه درته کوم ډیره اسانه ده. د جمعې په ورځ یې هم کولای شي، په نور ورځو یې هم کولای شي، په هر ورځ باندې کولای شي او له اوداسه سره کولای شي، بغیر له اوداسه په هر وخت کې تاسو له لمانځه نه بعد شي کوي. له لمانځه نه بعد شي وکړئ نو خو ډیر ښه به وي، ځکه چې له لمانځه نه بعد د دعا موقع انسان ته برابره وي. کله چې د دعا موقع چیرته وي هلته د انسان دعا سي قبوله سي، کم حاجت وي الله تعالی یې ورپوره کوي. نو لہذا دوستانو کې د لمانځه نه بعد کوئ، که دغسې مثلا کوئ 314 واره به دا تورې ووایاست: یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. خو یاد ساتئ په سر کې مو وار درود شریف، په پای کې مو وار درود شریف، په مابینځ کې 314 واره دا تورې ووایاست. پر ځان باندې یې جفت کړئ او په ډیره خشوع او عاجزۍ سره لاس پورته کړئ، دعا وکړئ. انشاءالله ستاسو دعا به بدله شي، ستاسو تقدیر به بدل شي. د خپل قسمت د بدلولو په باب باندې دعا وکړئ، ستاسو قسمت به الله تعالی بدل کړي. دوستانو دا وظیفه الله تعالی مو خوشحاله لره، الله تعالی مو آباد لره. تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم.